د غریب سړي زامنو د افغانستان وروڼو دا غاړه جوړ کړي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده افغانستان چې کوم موټر کار جوړ کړی دی کوم چې په سوشل میډیا خاص طور زموږ په پاکستان خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات هغه په خلک په سوشل میډیا باندې شیر کوي. جان حبیب مخکې یو خبره کړې وه هغه په سوشل میډیا ډیره وایرل ده، یعنی د ټول نه مخکې راځو د جان حبیب خبره واورئ بیا پې خبره کوو. وګورئ وای افغانیانو خدایم تباہ و برباد کا خدایم غرق کا داسې شی دی دا روټۍ خورئ غول کوئ تاسو چېرته د ماچس تیلې جوړ کړو. Few years later. دغه خبره جان حبیب کړې وه، د هغې نه پس چې بیا څه وخو دغه هم تاسو وکاته، یعنی په سوشل میډیا باندې دا خبره هغه ډیره زیاته په تیزۍ سره روانه ده. خلک چې کم دی هغه په پاکستان هم دا تنقید کوي چې هایا د پاکستان تقریبا 70 سال اټمي طاقت دي نه علاوه نور کم وسایل چې دي هغه په دې کې ډیر زیات سیوا. افغانستان چې کم دی د 80 کالونه په جنگونه د دې نه علاوه نور کم ډیر زیات مشکل حالات او هغو پکې داسې یو غاړی جوړ کو. پاکستان تر اوسه پورې وایي کم پخوانی کم میزان دی کومه سوزکۍ وغیره چې د هغه وایي د هغې نه علاوه دې نه علاوه یو شی هم نه دی جوړ کړی، نو ډېر زیات هغه د شرم خبر ده. د دې نه پس د جان حبیب یو څو کنځل هم خلک په سوشل میډیا باندې شیر کوي کم چې افغانیانو ته هغې کړي دي. کم خلک چې په دې کې یعنی کم اختلافات راولي او کم په سوشل میډیا کم جنگ جوړوي، نو د هغې دپاره هم ډېره زیاته د شرم خبره ده چې آیا افغانستان جوړ کو په پاکستان باندې تنقید کول. تاسو په پاکستان کې ناسي او تنقید پې کوئ، او خاص طور هغه کسان په پاکستان تنقید کوي کم چې افغانیان دي په پاکستان کې هغه ناست دي، یعنی د دیو یوه ورځ نه بار بار هغه دا تنقید کوي. تاسو ټولو ته وایم چې په خپل ملک باندې هغه تنقید مه کوئ چې په کوم ځای کې خورئ نو په هغې پسې رد وي بدي هغه مه وایئ. دغه یو وړوکی شان میسج هم تاسو ته درکوو چې کوم اختلافات چې دي هغه پرېږدئ، که څوک هلیکاپټرې جوړوي، که څوک جزونه جوړوي، که څوک ګاډي جوړوي، نو هغه به جوړوي خو اختلافات به هغه په خپل منځ کې نه راولو. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.